بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه من عدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه من عدد كل معلوم لك. إله العالمين أجي خاتم سيد صابونا ورحت لحضرتي إمام رباني سمرك وجباقي بالله سمرك رسي علي شاين أسمان سمرك حضرت سمرك عليان سمرك وزرق نور سيدي فيزات بركاته وأسرار تنسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الهمني رشدي وأعزني من شر نفسي وارزقني فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخدومة مكرمة دارين مسألة بعناية الله سبحانه آنچ برين فقير ظاهر گشتاست آنست. نو امام رباني صاحب مبارک د دې خبرې په جواب کې چې هغه دغه زورو یا د سل زره آدمو په باره کې کړی و، نو د په جواب کې ورته لیکلي دي وایي هغه چې پر ماته یې ظاهر کړی دی، یعنې دا خبره چې ماته ظاهره سوې ده په کشف سره. دا معلومه اوسه چې د امام رباني صاحب مبارک چې کوم جواب وایي چې د دې جواب حاصل خلاصه مرستوس پر تیر کړ، دغه د جواب دا پر کشف بنا دی، دا نه پر توجیهات باندې بنا دی، نه پر نقل باندې بنا دی چې په احادیثو کې د دې نقل راغلی، نه پر تاریخي واقعاتو بنا دی، او نه صرف پر توجیهات او دلایل باندې، بلکې دا صرف او صرف پر کشف باندې بنا دی چې دغه واقعي پر دغه ترتیب باندې کشف ودته سوی دی. نو دی اکثر وقت چې د کشف مسئله نو دی وای ظاهر گشته است یا ظاهر کرده اند، وای هغه چې په دې فقیر ته ظاهر کړی دی هغه دادی که این همه آدم که پیش از وجود حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام گذشتن وجودشان در عالم مثال بوده است. دا ټول سل زره آدم چې مخکې تیر سوي دي د دې ټول وجود په عالم مثال کې سوی دی، نه در عالم شهادت. دغه د شهادت په دنیا کې نه دی سوی. همین حضرت آدم است که در عالم شهادت موجود گشته است و در زمین خلافت یافته و مسجود ملائک شده. فقط دغه یو حضرت آدم علیه السلام دی چې په عالم شهادت کې په دې عالم کې د اجسام موجود سوی دی او په دې مځکه خلیفه سوی دی او ملائکه علیهم السلام سجده ورته کړې، بل آدم په دې مځکه کې نه دی تیر سوی. صلوات الله تعالى وتسليماته سبحانه على نبينا وعليهم أجمعين. غاية ما في الباب آدم چون بر صفت جامعیت مخلوق گشته است و در حقیقت خود لطائف و اوصاف بسیار دارد. آدم علیه السلام الله جل جلاله د جامعیت پر صفت باندې پیدا کړی دی، یعنی دی ډیر جامع دی. جامعیت څه معنی؟ یعنی هغه څه چې په دې عالم کې موجود دي، په دې عالم کبیر کې یو نمونه په عالم صغیر کې موجوده ده چې عالم صغیر انسان دی. اتزعم انك جرم یا انك جرم صغير، اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، وفيك انطوى العالم الاكبر. آیا ته دا ګمان کوي چې ته یو کوچنی جرم، ته یو متر یا یو نیم متر جسد خلاص؟ حال دا وفيك انطوى العالم الاكبر، عالم اکبر ټول پتا کې پیچل سوی دی.
یعنی عالم اکبر د ټول عالم اکبر یو نوم نشان په تای کې شته، یو نشانی و علامه په تای کې شته. بعضې خلک بیا تفصیلات کې وایي رګونه چې دي هغه په مثال باندې غټ رګونه، ښارګونه چې دي هغه د دریابو په شان نمونه ده، کوچني رګونه چې دي هغه د ولو نمونه ده، سر چې دی هغه د اسمان نمونه ده، فلان و فلان، داسې تفصیلات یې کوي. خو په هر صورت په انسان کې نوراني شان ډیر دي، نوراني اجسام یا اجسام نشم، نوراني ذوات لکه لطائف د انسان. ظلماني شان پکښې کې دي لکه نفس، ملکوتی شان پکښې کې دي ملک د انسان سره ملګری ده. روحاني قواوي، ملکوتی قواوي، سباعي قواوي، شهواني قواوي، دا ټول قوتونه په انسان کې شته. په دې عالم کې نور قوتونه نه دي موجود، صرف دغه قوتونه موجود دي. بیا په دې اوس زمانه کې چې کوم ساینسدانانو دا د کوم اوس زمانې دغه بعضې کفار یا مسلمانانو چې کوم تحقیقات کړي دي، په انسان کې هغسې عجایبات شته، هغسې عجایبات په انسان کې موجود دي چې د دنیا دا کفار، د دنیا دا ساینسدانان، د دنیا دا پوهان، دا ټول داسې ورته حیران دي، داسې ورته حیران دي و دې خلقت ته چې نه تر اوسه پورې د دې انسان عجایبات تمام شوي دي، نه تر اوسه پورې د دې انسان پوره انکشاف شوی دی، تر اوسه پورې د انسان پوره انکشاف نه دی شوی. یعنی یوه نمونه بیا درته وایم چې د اوسني انکشافاتو دا شان پخواني خلک وویل، اوسني خلک چې بیا وایي دا زموږ توس د کمپیوټر یا زموږ توس د تلیفون د حافظه چې ده، نو دا یو د تلیفون حافظه یو 4 GB 5 GB 10 GB، د کمپیوټر حافظه دونه اندازه بکه شي، نو دا چې هغه ډېر 500 GB تر 500 GB بلا نسته. 500 GB په دوه غټ بکس کې دي سره ځای کړی. د انسان په دماغ کې چې وای کومه میموري پرته ده، د هغه میموري هغه دی وای چې 15 میلیارډ GB ده، یا د دې څه زیاته یا د دې څه کم، دا خو نه دی، یو تخمینی حساب ورته کړی چې 15 میلیارډ هغه دونه شان ځای دا بیا دی اندازه کړی دی، بیا دا شان دی. نو دا هغه عجایبات چې یو شی و د خلکو ته معلومیږي، یو شی هغه هم هغه شان چې فقط په جسمانیت پورې مربوط دي، دا کفارو دا ساینسدانان دا خلک انکشاف کولی شي. او اصلي قواوي د انسان خو هغه باطني قواوي د انسان دي، د هغو د انکشاف څخه کفارو ساینسدانان عاجز دي. په هغو کې هغسې قواوي په انسان کې موجودې دي، هغسې قواوي خدای تعالی پکې پیدا کړي دي چې نه په دنیا کې په بل مخلوق کې پیدا شوي دي، نه په دنیا کې په نورو شانو کې شته. دا فقط یو انسان دی چې الله جل جلاله دغه جامع الکمالات پیدا کړي دي. نو ځکه خو خلیفة الله دی، خلیفة الله دی، جای نشین د خدای تعالی دی. نو د پاچا جای نشین خو نو عادي څوک نه وي، د پاچا جای نشین که پاچا نه دی خو نو تر پاچا لاندې بیا دی دي، تر پاچا لاندې نو بیا دی دي. نو د پاچا جای نشین نو بل څوک بیا نشي کېدلی، بیا نو هغه دغو نه جامع الکمالات و جامع القوای چې تر پاچا را لاندې بیا دی. نو انسان دغه اندازه جامع الکمالات دی چې خدای تعالی نه دی، خدای نصور ته ویلی، خدای نه دی، خود خدای جای نشین دی. او ټول مځکې و اسمانونه و ستوري د دنیا دا ټول عجایبات، فضایي مخلوقات و زمینی مخلوقات و اسماني مخلوقات، ټوله
د ده په خدمت ولاړ دي. دا ټول مسخر دي و انسان ته. انسان و هیچ چا ته مسخر نه دی. انسان د هیچ چا د خدمت لپاره نه دی پیدا شوی. خدا نور ټول شان د انسان د خدمت لپاره پیدا دي. دا ځکه چې دی پر صفت د جامعیت پیدا شوی دی. الله جل جلاله انسان جامع پیدا کړی دی. نو آدم چون بر صفت جامعیت مخلوق گشته است چې دی جامع دی، نورانی، ظلمانی، ملکوتی، طول قواو دار. نو و در حقیقت خود لطائف و اوصاف بسیار دارد. دی په خپل ځان کې ډیر زیات کمالات لري، ډیر زیات صفتونه، ډیر زیات لطائف لري. دغه اوه لطیفې چې موږ وایو چې په انسان په ځګر کې اوه لطیفې دي چې د نقشبندي حضرات یې وایي، دا عمده لطیفې دي. دا هغه عمده لطائف دي. نور د انسان په وجود کې په زرهاو لطیفې شته، بلکې د انسان د وجود هر ذره د ذراتو څخه لطیفه ګرځېدای شي. د انسان د وجود هر قوه د قواو څخه لطیفه ګرځېدلی شي. نو لطائف و اوصاف په انسان کې بیخي ډېر دي. پیش از وجود او به قرون متطاوله، پیش از وجود او به قرون متطاوله، در هر وقت از اوقات صفت از صفات با لطیفه از لطائف او به ایجاد خداوندی جل سلطانه در عالم مثال موجود گشته است و به صورت آدم ظاهر شده و مسمى به اسم او گشته. د انسان د پیدا کېدو څخه ډیر قرنونه در مخه د انسان د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام مبارک د وجود څخه په زرهاو حتی په لکونو کاله در مخه ویلی شلی. دغونه اندازه در مخه په هر مناسب وخت کې د دغه انسان هغه لطائف چې الله تعالی جل جلاله په ده کې جمع کړي دي، د هغه لطائفو څخه یوه لطیفه یا یو صفت هغه په عالم مثال کې ښکاره شوی دی په شکل باندې د حضرت آدم علیه السلام. لکه موږ تاسو پر مخکې دا خبره وکړل چې عالم مثال داسې شی دی چې کوم معناوي او کوم صفات چې په دې عالم کې دي، په دې عالم انسان کې هلته دې مثال پیدا کوي. دلته ته د یو چا سره محبت لري، د یو شیخ سره دې محبت دی لیدلی چې نه دی، ستا دا محبت دا یو وصف دی، دا یو صفت دی، دا یو معنا ده. خو دغه معنا او دغه صفت په عالم مثال کې تصویر ورکول کېږي، دې ته تصویر ورکول شي. دا تصویر چې دی دا په شکل باندې د هغه شیخ مبارک چې ستا په هغه شکل باندې راشي. د دې قسمت څخه احادیث مبارکانو کې چې راغلي دي، د سړي به دا خیال چې دا صورت نو تصویر دا نو یو وهم دی، یو خیال دی، یو پلتو شی دی. نه، دا نو پلتو شان نه دي، دا صرف خیالات نه دي، دا صرف وهمیات نه دي، دا داسې رسم نه دی لکه موږ چې کله د ساتیرې څخه په یو کاغذ باندې یو رسامي وکړو. نو دا د عالم مثال تصویرونه هم ځان ته حقایق لري، پر دې باندې ځان ته حسابونه کېږي. دغه تصویرونه دي چې په عالم مثال کې ښکاره شول، دغه تصویر ته په ورځ د آخرت بیا سخت اعتبار ورکول کېږي، پر دې باندې حساب و کتاب کېږي. په حدیث مبارک راغلی دي، وایي بسم الله الرحمن الرحیم سمنوا ضحایاکم فإنها مطایاکم یوم القیامه. خپل اضحیه چاغې کړي، چاغې اضحیه کوي، ولې دا ستاسو مطایا وي، په ورځ آخرت به ته پر دغه باندې سپریږې. اوس په دنیا کې مثال 100 اضحیه کړي دي، دی به په کومه اضحیه سپریږي؟
خو 100 پسونه راغله پر کوم یو دې سپارېږي او یا مثلا انسان اوشم اضحیه کړی د غوایي اضحیه هم کړی د پسو ځان په دې به پر کوم یو سپارېږي خو د دې مطلب دا نه دی چې خپل هغه پسه راځي اولا نو دا پسه پر د تدریج دی پر هغه پسه باندې نو پسه خوراکي کله انسان راشي کله کله انسان ډېر چاغ دروند دنیا کې پر پوسه لم ماتیږي په ورځ د آخرت په هغه عالم کې حالت به نو پسونه پر خلک په پسو سپاري نه دا کله کېدای شي خو مطلب د دې دا دی چې خپل هغه پسه نه بلکې دغه ستا د اضحیې عمل چې دی دې ته الله جل جلاله دغه د اضحیې عمل ته تصویر ورکړي د په دنیا کې دغه عمل دغه عبادت په صحیح توګه سره رسولی و دغه اضحیې ته الله تعالی تصویر ورکړي د دې څخه الله تعالی جل جلاله هلته یو شکل جوړ کړي چې دغه عبادات چې و دا هلته یو تصویر پیدا کړي هغه تصویر ډېر قوي تصویر وي په یو غوایي باندې اوه کسه شریکان نو دا اوه کسه به پر یوه غوایي سپاري دا به نو څنګه حالت یا به اوه کسه پر اوښ باندې کله سپارېدای شي اخو مطلب دا دی چې الله تعالی د هغه سره مناسب یو تصویر ورکړي و دغه د ده عمل ته انو که د عمل د اراده د چاغې اضحیه کړې وه د اراده دا کړې وه چې د یو همیشه چاغه اضحیه رانیول الله جل به هغه تصویر یا هغه شکل هغه صورت چې په ورځ آخرت راځي هغه به هم ډېر چاغ هغه که چیرې په دنیا کې د مازې تر سر تېرول ډنګرې انا هغه تصویر و هغه شکل چې راځي به همدغسې ډنګر وي وعلى هذا القياس انسان درود شریف وایي سبحان الله وایي الحمدلله وایي خو حدیث مبارکان کې راغلي چې ته سبحان الله وایي دا ولاړ په جنت کې درخته ځینې جوړ شي خو دغه عین هغه معنا ده هغه معنا په تصویر بدل شو تصویر په حقیقت بدل شو خو دا نو بیا معلومه نه ده دا نو بیا یو بل کشف ته ضرورت لري چې د دې یو بل کشف وشي چې آیا دغه د عالمي مثال تصویرونه به بیا ځي په جنت کې به په حقایقو باندې بدلیږي یا به په ورځ د آخرت باندې عینا دغه د عالمي مثال تصویرونه موجودېږي او که به هغه بیا نور تصویرونه وي دا نه بیا بل کشف ته ضرورت لري یا په نقل سره یا په کشف سره د دې جواب بیا باید وشي نو دی وایي چې په هر وخت کې د اوقاتو د حضرت آدم علیه السلام یو صفت د صفتو یا صفت د محبت یا صفت د محبت د کتاب محبت د قرآن محبت د درود شریف محبت د شیخ محبت د استاد محبت د اولاد محبت د انسان د مثال په رواني دا یو په محبت کې په زرهاو انواع شته نو دا هر صفت د صفاتو څخه یا لطیفه د لطایفو څخه دا د با پر ځای باندې یا پکار دی یا لطیفه از لطایف او یا د یو لطیفه دا د الله جل په ایجاد سره په عالمي مثال کې تصویر ورته پیدا کیږي هغه په صورت د آدم علیه السلام سره ظاهر شوی دا په اسم سره مسما شي و کاروبار آدم منتظر از وی به وقوع آمده او هغه آدم علیه السلام چې خلکو ورته انتظار درلودي دا هغه کاروبار د څخه واقع شي یعنی هغه څه معامله وکړي هغه څه جسم پیدا کړي هغه څه کارونه وکړي حتی که تولد و تناسل که مناسب آن عالمی مثال است نیز به ظهور پیوسته تولد و تناسل چې د عالم مثال سره لایق و هغه څه تولد و تناسل هم پکښ پیدا شوی دي په هغه آدمونو کې ولې په دنیا کې خو د حضرت آدم علیه السلام کې چې کوم صفت و هغه صفت په دنیا کې خو د اولادونو ته نقل شوی دي د په نسل کې بیا هغه را نقل شوی دي نو چې را نقل شوی دي هلته تولد و تناسل ورسره مناسب شو نو هلته هغه حضرت آدم علیه السلام هغه په هغه کې تولد و تناسل راشي و کمالات صوری و معنوی مناسب آن علم نیز یافته او صوری و معنوی کمالات چې دغه عالم سره مناسب دي هغه پیدا کړي و شایان عذاب و ثواب گشته
او شایان د عذاب و د ثواب ګرځېدلي دي، بلکې در حق او قیامت قائم شده، بهشتی به بهشت و دوزخی به دوزخ رفته لایق د عذاب و د ثواب هم ګرځېدل دي، بلکې په حق کې د قیامت هم قائم شوی دی، جنتي و جنت ته تلل دي، دوزخي و دوزخ ته تللی دي. دا نو صرف د کشف خبره ده. د دې څه زموږ هم عاجز یو، په دې شان زموږ هم سر نه خلاصېږي. دا چې بیا هغه آدم علیه السلام پیدا شوی دی او د عالمي مثال شی دی، او هغه څخه بیا ګناه صادره شوې ده، او هغه بیا دوزخ ته تللی دی، جنت ته تللی دی، د هغه په حق کې قیامت هم جوړ شوی دی. دا صرف د کشف مربوطه خبره ده، په دې موږ نه پوهېږو، په دې مو سر نه خلاصېږي. بعد از آن در وقت از اوقات با مشیت الله سبحانه صفت با لطیفه صفت یا لطیفه دیگر از صفات و لطائف او علی نبینا علیه الصلاة والسلام در همان عالم به منصع ظهور آمده و کاروباری که از ظهور اول به وجود آمده بود از ظهور ثانی نیز به وجود آمده. بیا دغه څه وروسته په بل نوبت کې بیا دغه څه پېښه شوې ده چې بیا د یو بل صفت په شکل د حضرت آدم علیه السلام پیدا شوی، بیا دغه څه تولد و تناسل شوی، بیا دغه څه کاروبار ظاهر شوی، څو چې بیا هم منقرض شوی دی، تمام شوی دی. و چون آن دوره نیز تمام شده ظهور ثالث از آن صفات و لطائف او علی نبینا علیه الصلاة والسلام محصول پیدا. بیا چې هغه دوره تمام شده بیا نو ظهور ثالث راغلی دی، دریم آدم. و چون آن ظهور نیز دوره خود را تمام کرده ظهور رابع به ثبوت پیوسته الی ماشاء الله تعالی. چې دریم دور هم خلاص شو، څلورم دور شروع شو الی ماشاء الله. دا دورونه نو تر هغه ساعته پورې چې الله اراده. و چون دوائر ظهورات مثالیه او که تعلق به صفات و لطائف او داشت تمام گشته، آخر الامر آن نسخه جامعه در عالم شهادت به ایجاد خداوندی جل سلطانه به وجود آمده و به فضل خداوندی جل سلطانه معزز و مکرم گشته. نو چې هغه ظهورات مثالیه د انسان د هغو دائره، د هغو زمانه، د هغو دورانونه و د هغو قرنونه چې د صفتو د لطائف سره تعلق درلودي چې هغه تمام شول، په آخر خدای تعالی جو هغه نسخه جامعه پیدا کړل. هغه نسخه جامعه نو په عالم شهادت او په عالم اجسام کې پیدا کړل چې هغه نو جامع و ټول هغه په خواني او صاف ولرم، او بیا الله جل جلاله معزز او مکرم وګرځوي. اگر 100,000 آدم باشند اجزای همین آدمند و دست و پای اوین و مبادی و مقدمات وجود اوین. که په 100,000 آدمان پیدا سي هغه ټول دغه آدم اجزا دي او د لاسپشي دي او د مبادی و مقدمات دي. جد شیخ بزرگوار که زیاده از 40,000 سال از فوت او گذشته است، لطیفه بوده است در مثال از لطائف جد شیخ که به عالم شهادت وجود داشته. نو دا چې د حضرت شیخ محی الدین ابن عربی صاحب مبارک نیکه چې در 40,000 کال زیات کېدل د وفات، دا په حقیقت کې یو لطیفه وه په عالم مثال کې چې د شیخ محی الدین صاحب د نیکه د لطائف څخه د نیکه یعنی آدم علیه السلام د هغه د لطائف څخه د یو لطیفه په عالم مثال کې موجوده شوې وه. هغه د نیکه چې په عالم شهادت پورې اړه لري، هغه لطیفه په عالم مثال کې پر شکل د آدم پیدا شوې وه. و طواف بیت الله کې می کرده در عالم مثال می کرده. دغه طواف د بیت الله شریف په عالم مثال کې کرده، ځکه په عالم مثال کې هم کعبه شریف شته. نو البته چې دا طواف دلته کړی دی، دا طواف په عالم مثال کې کوي چې کعبه معظمه را نیز در مثال صورت و تشبیه بوده است که اهل آن عالم را قبله بوده. خدا کعبه معظمه په عالم مثال کې خپل صورت و خپل مشابه صورت لري چې هغه د عالم مثال د خلکو د فرق قبله ده. این فقیر در این باب نظر را دور دور فرستاده و تعمق بسیار نموده، در عالم شهادت آدمی دیگر به نظر نیامده. نو وای دا عاجز چې دی خپل نظر کشفیه ډیر لیري لیري استولی دي او ډیر زیات تعمق مې په دې مسله کې کړی دی، ډیر زیات عمیق کړلی، خو په عالم شهادت کې مې بل آدم په نظر نه دی راغلی.
و غیر از شعبده های عالمی مثال نیافته، بغیر د شعبدو څخه د عالم مثال یعنی د عجائباتو څخه د عالم مثال می بشیدلی ندی. و آنکه بدنی مثالی گفته که من جد توام و زیاده از 40,000 سال از فوت من گذشته است. هغه چې حضرت ابن عربي صاحب مبارک ته د نیکه ویلی و، هغه تواب کوونکی چې هغه ورته ویلی و چې ول زه ستا نیکه یم او در 40,000 کال زیات ما د وفات څخه تیر شوي دي. اولی دلیل است بر آنکه آدم‌های پیش از ظهورات صفات و لطائف این آدم بودند. وای دا هغه اول دلیل دی، هغه بهترین دلیل دی پر دې باندې چې هغه آدمونه چې مخکې تر ظهورات د صفات او لطائف د آدم و، چې هغه مخکې آدمونه چې پیدا شوي دي هغه صفات او لطائف د دغه آدم دي، نه آنکه خلقت علی حده داشتن و از این آدم بودن. داسې نه دي چې هغه نو جلا آدمونه و، جلا انسانان و، د دې آدم انسان څخه جلا و او جلا خلقت یې درلودي، داسې نه و. دا هغه بهترین دلیل دی. ولی که چیرې هغه نیکه دا د حضرت ابن عربي صاحب نیکه سي یا د حضرت آدم علیه السلام، نو خدای مجبور دی چې حضرت آدم علیه السلام نیکه کېږي. حضرت آدم علیه السلام به د دل مسیح کېږي. نو ابن عربي صاحب خو د شک وتلی د حضرت آدم علیه السلام مسیح دی. نو هغه چې 40,000 کاله کېږي نو خواندارش حضرت آدم علیه السلام بیا دغه مسیح. او حال دا چې مرتض خو امام عقیده دا ده چې آدم علیه السلام الله جو د خاورو څخه پیدا کړي، هغه لم یلد و، د چا څه زېږېدلی نه و. د آدم علیه السلام خو د هېچا څه نه دی زېږېدلی، هغه د خاورو جوړ دی. هغه خو زموږ د قرآني عقیده د ایمان دی. نو که چیرې هغه مخکې آدمونه هغه د ابن عربي صاحب نیکهګان حساب شي، نو څنګه نیکه حسابل کېږي؟ ابن عربي صاحب خو د شک وتلی د آدم علیه السلام د اولاد څخه دی. ښه نو آدم علیه السلام بیا د هغه سړي اولاد کېږي که نه کېږي؟ که اولاد نه وي نو بیا خو لمسی نه سو، بیا خو دا خبره صحیح نه سوه چې وایي زه ستا نیکه یم. د بل عالم آدم دی، بل څوک دی، د بل قرن او د بل زمانې څوک و، د نیکه خو نه دی، خو د دغه آدم علیه السلام لمسی دی. بیا خو په دې خبره کې درواغ راغله. نو دا هغه بهترین دلیل دی چې دغه آدمونه چې و دا چې نیکهګان د ابن عربي صاحب نیکه چې جوړیږي په دغه شکل باندې جوړیږي چې دا هغه صفات، هغه اوصاف، هغه د د لطائف هلته په هغه شکل باندې مربوط شوي، دا کومه یجمع وکړي. نو دا نیکهوالی پر دغه شکل باندې ثابتیږي چې مباین را به این آدم چی نسبت و چی را جد بود. که څوک بیا مباین وي، که جلا ځان ته مخلوق وي، نو هغه بیا د دې آدم سره څه نسبت لري؟ اولی به د دپاره نیکه وي. و از خلقت این آدم 7,000 سال تمام نشده او د دې آدم علیه السلام د خلقت څخه 7,000 کالونه دي تمام شوي. 40,000 چی گنجایش دارد؟ 40,000 نو څنګه گنجایش لري؟ 40,000 کله کېدلی شي؟ نو هغه مخکې قصه چې ما تاسو ته وکړه چې هغه اوښان روانو په اوښانو کې اګې وي، په هغه تقدیر پر هغه صورت کې دا خبره ویني صحت ولري او دا خبره دغسې وي، نو هغه هم ټوله مشکل حل دی چې هغه هم ټول د عالم مثال د عجایبات دي. ځکه د عالم مثال عجایبات نه انقراض لري نه تمام لري. نو زموږ په